د قیامت د اثبات دپاره دهشتونه د قیامت ذکر کوي. قرآن کریم چې انسان کله اول نه آخره پورې وګوري مطالعه کړي څومره اطلاعات چې دی ورکړي پخوا زمانه کې څومره راځي راتلونکي هغه ټول رښتونی دي. یو په دې اطلاعاتو کې هغه قیامت تذکره ده. تقریبا 450 سورتونو کې او په ډیرو آیتونو کې د دې مضمون ترکیز او د دې مسئلې تعظیم الله تشریح کوي لویوالی. خو بعضې د هغې نه ځان سره یاد ساتل پکار دی. اول سورې بقره 48 نمبر آیت واتقوا یوما، یو سخت ورځ را روان د الله وایي یو نفس د بل نفس نه هیڅ شی نشي دبه کولی، سفارش قبلیږي نه، جرمانې کومکونه. بقره 114، بقره 133، 204، 500، 280. دویم سورة العمران 9 نمبر آیت، سورة العمران 25 نمبر آیت او 10 نمبر آیت. سورة نساء 42، سورة نساء 8 نمبر آیت. دا خلق به الله ارمانو کې چې کاش دا ځمکه موږ باندې راټوله شوې وي، خو چې اوس د الله مخې نه وی ولاړ. سورة مائده 109 نمبر آیت، 119 نمبر آیت. سورة انعام 12 نمبر آیت او 130. انعام 12 دې سره به د خوا کې 130. سورة اعراف 8 نمبر آیت او 9. 53 سلواتیا. سورة توبه 2 نمبر آیت. سورة یونس 45 نمبر آیت. التم دا تذکرہ کئی. سورة یہود 105 نمبر آیت او 108 نمبر آیت. سورة ابراہیم 1 نمبر آیت. 42 نمبر آیت 138 نمبر آیت. سورة نحل 4 آتیا او دقشان 9 آتیا. سورة بنی اسرائیل 1 آویا، دای سره په د خوا کې 2 آویا. سورة کهف 4 آویا، 9 نمبر آیت او دقشان 250. مریم 15 آتیا. سورة مریم 1 آتیا، دقشان مریم 15. سورة طه 109. التبدا عظمت ذکر کی. سورة انبیاء 104 نمبر آیت. سورة حج اول نمبر آیت او 2 نمبر آیت او 9 شپیتا. التوی زلزلہ دا قیامت لوی شی دی. حامله به حمل کیږي په یو والا زنانه به بچی سینې نه وغورځي لري وي کی.
سورة مومنون یوسل سوارلس. سورة نور سلیری شمبرایت پنجی شمبرایت سلوڑ شپیتا. قیامت کے بعد لاوی دیان دامونا پا دوی گواہی نکی جبی دی لاسونا دی اوپکی دی. سورة فرقان پنجی شمبرایت و نهی شمبرایت. ارمان بکی داخل یا لیتنی کاش ما نیولے وے مع الرسول سبیلا، در رسول سر ملار نیولے وے، حدیث سر ملار نیولے وے، فلان ما پا دوستانا نوے نیولے دو خود تباہ کرم سو دین نیوارا علم. سورة شعراء تاتے یوسل دوا. سورة نمل واتی او دقشان نوی نمبر آیت. سورة قصص دوش بیتا و وش بیتا دیس رب الخواہ کی سلور بیا. سورة روم دری سلویک نمبر آیت. سورة یاسین سلور پانزو نمبر آیت یو. نہ پانزو نمبر آیت پنجش بیتا نمبر آیت. سورة زمر آتش بیت نمبر آیت. التبیزان لگوری سمر عظمت و دحشت قیامت اللہ بیانی. سورة حامیم مومن شپارس یو پانزوس. سورة شورا و سرویک نمبر آیت. سورة جاسیہ وی شمبر آیت. سورة تور دنہم نمبر آیت نشروع تر 38 نمبر آیت پوری. التبیدہ عظمتو دحشتو لی گو رہی. پینزت سروے کا وشبک سروے کی سورة تور. سورة قمر دشپگم نمبر آیت ننیولی تر اتم پوری. سورة رحمان نہ درش. سورة واقعہ دا اول نمبر آیت ننیولی تر سلور سلویک. سورة حدید دولسم نمبر آیت ننیولی تر پنزل لس پوری. چی بے اگو ریزان لقرآن روالی تعبیرات چی اگو ریش اللہ سمر سخت تعبیر کڑے رہے، سمر سخت مسئلے جگر کڑے رہا. سورة مجادلہ شپگم نمبر آیت. سورة تحریم اتم نمبر آیت. سورة قلم دو سلویک. سورة الحاقات دیر لسم ننولی تر دو درش نمبر آیت پوری. بینزد درش ننولی تر ود درش پوری. سورة معارج سلورم نمبر آیت. بیدش پگم نمبر آیت نشروع تر ولس پوری. دریس سروے کو سلور سروے کے بے باس دے. سورة مزمل سوار لس نمبر آیت. سورة مدثر نہم نمبر آیت. سورة مرسلات پینزد درش نمبر آیت. سورة نبأ دوم نمبر آیت ننیولی تر نہ درش سلویک پوری. سورة نازعات دشپگم نمبر آیت ننیولی تر سوار لس. سلور درش نمبر آیت ننیولی تر یو سلویک پوری. سورة عبسہ سلور درش نمبر آیت. سورة تکویر دیو نمبر آیت ننیولی تر اول نمبر آیت ننیولی تر سوار لس پوری. طلب قیامت دحشت بیانی.
سورہ انفطار دا اول نمبر آیت نه شروع تر پنځم پورې، دوم نه شروع تر 14 پورې، پنځم نه شروع تر 19 پورې، اول نه شروع تر پنځم، د پنځم نه شروع تر 19 پورې. سورہ مطففین شپږم نمبر آیت، سورہ مطففین 14، سورہ مطففین 15، سورہ انشقاق دا اول نمبر آیت نه نیولې تر پنځم، او بیا دوم نمبر آیت نه نیولې تر 14 پورې. سورہ غاشیہ دا اول نمبر آیت نه نیولې تر 14، سورہ فجر دا 21 نمبر آیت نه نیولې تر 26 پورې. سورہ زلزال دا اول نمبر آیت نه نیولې تر 8 پورې. القارعہ دا اول نه نیولې تر 11، سورہ تکاثر 8. بس دا قرآن به ځان لراوالی او دا آیتونه ګورئ. پنځم اصل په دې شپږ اصول کې آیت ویل کېږي جهاد فی سبیل الله. مخکې چې کوم څلور اصول ذکر شو، توحید، رسالت، قرآن او قیامت، هغه اصول دي او ارکان دي. ارچ جهاد په سبیل الله دی او انفاق په سبیل الله دا دای په تایید کې واقع دي، لکه وقایه. څنګه جهاد په حقیقت کې هر ګران تکلیف لویلې شي چې انسان په ځان تیری، خو ولې تیری؟ ایمان پکې دی کنه. ایمان تعالی وی روزه ونی سه قرآن لکینا چرته سړی کې نشته چې سار نه غرمې پوري. ورسه درشمه پاره کې بووي چې تکلیف به تیری نو بس الله وی دنیا کې به مزید جنت. به جهاد عرفن سره ویلې شي. اهل علم فرمایي العمل المتعدي للغير بأي قوة من قوى البشر. یو عمل دی چې دغه سرایت کې دی چې بل چاله خو چې څومره طاقتونه د سری هغه ټول مصرف کا دلته بشري طاقتونه. څنګه موږ او تاسو توحید والا یو، سنت والا، موږ چې کله د جهاد تذکره کوو مراد د جهاد نه جهاد شرعي. قرآن کریم کې الله مسله د جهاد ډېره تفصیلي ذکر کړې ده، اوږده عجیب ترتیب باندې. خو ځان سره یاد ساتئ 8 بابونه ورکړئ خپل ځای کې چې دا مسله تقسیم شي. اول باب انواع و اقسام د جهاد. جهاد څو قسمه دی؟ تدبیر د مقام د پاره وی جهاد په لغت کې او شرع کې او اصطلاح وغیرہ کې سره ویلې شي. جهاد په لغت کې ویلې شي مشقت ته. تقریبا لغوي معنا قرآن وکړه ذکر کړی دا. سورہ لقمان 15 نمبر آیت، سورہ مائدہ 52 نمبر آیت، سورہ انعام 29 نمبر آیت، سورہ نحل 38 نمبر آیت، سورہ نور 53 نمبر آیت، فاتر 42 او سورہ توبہ 9. جهاد په معنا شرعي سره قرآن کې
دو درش کرت راغلی دی. ارچ قتال دی قرآن کریم د مومنانو په صفاتو کې ذکر کړی دی 4 کرت چې مومنان به قتال کوي. دا بے بوئی چې جهاد پاره 2 تقسیم دي. اول تقسیم به ادبار ما به الجهاد چې په څه باندې جهاد کې دیش. قرآن کې مجموعه 8 دانشونه دي. ابن قیم زاد المعاد دریم جل 10 نمبر صفحه نه په دی خوا 13 اقسام د جهاد ذکر کړي دي. 4 د نفس سره علم باندې یو، عمل باندې 2، دعوت باندې، صبر باندې. 2 قسم جهاد د ابلیس سره، خواهش پرې دی، شک پرې دی. 6 قسم شو. 4 قسم جهاد د عام کفار سره، اول پلاس، دویم په ژبه، دریم د قشام پر اعمال باندې، څلورم پر زړه کې، شپږ او څلور لس او عام 3 اقسام د لاس او د ژبې او د زړه. نو جهاد په کوم شی باندې کېږي؟ قرآن کې 8 شیونه ذکر کړي دي. اول ژبه، سورې شعراء 220 نمبر آیت. جهاد په دې شی باندې کوم جهاد ته ویل شي؟ هر دعوت د الله په طرف باندې، که نثر کې او که نظم کې او که کلام کې کو خطبه کې. قرآن کې الله تعالی د شعراء مبارک فرمایي به الا الذين امنوا، انسانان چې ایمان راوړی یو، او عملوا الصالحات، نیک عمل کړي دوا، وذكروا الله كثيرا، الله یاد کړي دې ډېر ډېر. څه کې؟ شعر کې حسان بن ثابت بد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات بیانول. كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، ما احسن منك لم تر قط عيني، ما اجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. څومره اوچت انسان دی ودا. کله ویل وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع، آرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنة أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذ استثقلت بالمشركين المزاجع. دا یو قسم د جهاد دی. دې کې بیا هغه جهاد هم داخل دی چې انسان جهاد له خلک دعوتي، عالم دې تقریر کوي خلکو له تحزیز. سورہ انفال 65 نمبر آیت. حرد المؤمنین، رو پراو مؤمنان په قتال. دویم قسم جهاد چې بن نفس دی. د دې څه مقصد؟ د باطل سره دشمنی کول په څومره قوت کې شي بس استعمال کا. دریم قسم جهاد بالمال دی. قرآن کې دې تعبیر کېدلی شي په انفاق فی سبیل الله. ورس انشاءاللہ شپږم مقصد کې به انفاق تذکرہ کیږي. دلته کله کله دا دوړ جهادونه الله یو ذکر کې لکه سورې نساء 95 نمبر آیت. الته به سوې الله تعالی غرکړي مجاهدین باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. ګور المجاهدین باموالهم وانفسهم، جهاد یو کې په مال او ځان. دویم سورہ انفال 22 نمبر آیت. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم، عجیب ترتیب دی. ایمان راوړ یو، هجرت وکړه 2، جهاد وکړه 3، په مال او نفس دواړو باندې. دریم سورہ توبه یو سلوی کې وایي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم
ګوره اموالکم و انفسکم دواړه یې راوړه. څلورم قسم جهاد بالقرآن دی. چې دا بعینه مصداق داغه جهاد دی چې کوم مکی صورتونو کې دی. سورہ فرقان 250 نمبر آیت. وجاهدهم به جهادا کبیرا، او نبی پر قرآن لوی جهادو کا. جهاد کبیر څه معنی؟ ټول مفسرین معنا کوي چې څومره استعدادونه دي بس هغه ټول د قرآن له وقف کا. لیکل، سوچ، تلاوت، نیټ او دې شی نظام مصروف وای. د دنیا په کارونو کې ځامو مصروف وای، نور کتابونو کې ځامو مصروف وای، بس قرآن نه جاري گئی تاوي گئی. سو کی تلاوت کوي، سو کی لیکل کوي، سو کی نشرول کوي، سو کی دې لپاره اسباب برابر وای. دې لوي شي جهاد کبیر. خلک په نور شي نظام بند کی د دنیا په امورو کې قرآن سره بس الله تعالی شي. پنځم قسم جهاد بالدفاع دی. جهاد بالدفاع دی ته ویل کېږي چې یو سړی د مجاهدینو ګروپ زیات کی پای کې ځان له برخه والی. سورہ ال عمران 108 نمبر آیت. وقیل لهم مودو الی شی تعالوا، راشی جګړه وکړئ د الله په لار کې، دفاع وکړئ. شپږم قسم جهاد بالرباط. جهاد بالرباط به دو قسم نه یو دا اسونه د دشمن مقابله کې تړل، سنگر ساتل، سرحد ساتل. سورہ ال عمران 200 نمبر آیت. التویلی دی ورابطو. سورہ انفال 55 نمبر آیت. اللہ یسور مطاقت من قوة قوت زغلول دا سنو چپائی دشمنان دا اللہ روئی. قوت کے ابن عثیمین وی دا کفار و سیاست زدکی چی گڑ وڑ ملکی چل تدبیر حیلہ با نظام پویا کا. اوم قسم جہاد بالقوت تے. ایدی سے مقصد سمرا اسباب جہاد چی چپائی بانے غلبہ رازی پر دشمن باندے آٹول روالی خرچے کئی نبیوں کا سڑا. سورہ انفال 55 نمبر آیت. سورہ نساء وابیا. سورہ حدید 25 نمبر آیت. اتم قسم جہاد بالقتال لئی. دا قرآن کی تقریباً 15 کرت اللہ دا امر شغا ذکر کرے دا قاتلو فلیقاتل. سورہ نساء سلورہ بیا. سورہ نساء سلورہ تیا فقاتل فی سبیل اللہ. بقرہ 90 نمبر آیت. دویم قسم دان سر یاد ساتی دی جہاد چا سر ہونگا جہاد کو ار سڑی سر وجل پکار دی نا. بھائی کیو پینزر ڈلی زان سر یاد ساتی. اول فرقت المشرکین کفار سرا چکم مشرکین دی. سورہ بقرہ 15 نمبر آیت. وقاتل المشرکین کافا، ټول مشرکین سره جګړه وکړي چې د الله صفت خاصه والی او چاله ورکی. دویم قسم جماعت ته هغه جماعت چې ګروپ د کفارو دی خو لیکن د مشرکین نه غیر. سورہ توبہ 12 نمبر آیت. التبوی یو سڑے با کافری مشرک منی یو با مشرک یو کافر بمی. سورہ توبہ یو سورہ 30 نمبر آیت. دریم کی سمجھات دینا منافقان سرا. سورہ توبہ 3.
سورة تحریم 9 نمبر آیت. هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم منافقان نو وجل، ولی دو وجه علماء لیکلي دي. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم فخپل فرمایي به بخلک وي چې محمد ملګری وجني. دویم قاسمی لیکلي دي الله امر نو کړی نو چې کله امر وشو بس به وجل پکار دی. بیره منافقانو کې جدا جدا انواع دي، بعض سره امر د جګړې دی او بعض سره نه. سورہ نساء آتے کہ اللہ بے تقسیم کرے رہے. سورہ نساء نوی څلورم قسم گروپ دے البغات، امیر المومنین نہ بغاوت کی دی اسلامی نظام نہ. سورہ حجرات 9 نمبر آیت. پنځم جماعت چې د اهل الكتاب چې يهود دي او نصارا دي. سورہ توبه 9 نمبر آیت. اسګه فرقې ډېرې انتهایی زیاتې دي. دویم باب ځان سره یاد ساتي د جهاد او د مجاهد او د شهید فضیلت څه حیثیت لري د الله په نسبت. دی باب کې ډېر انتهایی زیات آیتونه دي احادیث، خو ځان سره یاد ساتي بعضې. اول آیتونه کې سورہ بقره 200 نمبر آیت. ابن کثیر د آیت په تشریح کې لیکي چې دا آیات په باره د مجاهد فی سبیل الله کې لري، داغه په فضیلت کې لري. اگر که بعض علماء لیکلي چې دعات الامورزی. دویم آیات سورہ بقره 243. دریم سورہ ال عمران 142 نمبر آیت. څلورم سورہ نساء 95 او 96. پنځم سورہ انفال 4. الته مهاجر او انصار به دواړه الله ذکر کړی دي. شپږم سورہ توبه 2 او 2 نمبر آیت. وم سورہ توبه 8 او 9. اتم سورہ توبه 1 نمبر آیت. آیت کی تقریباً لس تاکیدات اللہ کړي دي. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. جنت الله ویدویلا. نم سورہ توبه 1 او 1. لسم سورہ صف 4 نمبر آیت. یو لسم سورہ صف لسم او 13 نمبر آیت. دا ډېر اوچت تجارت ته الله وایي، بربادیږي نه. د 11 آیتونه بلکې دې نه زیات هم راغلي د مجاهد په فضیلت کې، فضیلت د جهاد کې. مقصد پر آیتونو کې سره ترغیب الی القتال فی سبیل الله. راشه الله د دشمن مقابله وکړي او جګړه. خدان سره وصیت ساتي. اول آیت کی ویلی ہو چې ګوره دا د الله خاص بندگان دي. دویم مو د الله د خانه په دوی باندې شفقت ته. دویم آیت کی ویلی ہو چې د انسانانو له د الله د رحمت زیری دی. دریم آیت کی ویلی جنت له داخلېدل هغه وخت کې کېږي چې انسان کله مجاهدي. څلورم نمبر آیت کی فضیلت د مجاهدینو ذکر کې په دې ناس انسانانو باندې په درجو کې. حدیث کې راځي 100 درجه به الله شهید لور کی. د یوې درجه او د بلې مابین کې دومره مسافه ده لکه ځمکه او اسمان. توزیع حساب کوا.
ایدی سره ښایسته وعده یې کړې ده مغفرت او رحمت ته. 5 نمبر آیت کې ویلي چې د انسانان مالک دي په نوم د اهل ایمان، دوی له بشارت ده په مغفرت او رزق کریم. 6 نمبر آیت کې ویلي چې خلکو له فوز ده، بشارت ده، رحمت ده، رضا د الله او جنت. 9 نمبر آیت کې ویلي چې دا خلق اهل الخيرات دي، دوی له بشارت بالفلاح والجنات. 8 آیت کې ویلي چې د انسانانو له جنت ته لس تاکیدات آیت کې راوړل. کله چې انسان تدبر او سوچ کې دل پته لګي. 9 نمبر آیت کې ویلي چې دا خلق نیک عمل لري، هر عمل دوی لري لیکم. 10 نمبر آیت کې ویلي چې د انسانانو سره د الله محبت ده، خوشاله شي. 11 نمبر آیت کې ویلي چې مجاهدون الله بخنه ده، جنت ته، نصرت ته او د قشان فتوحات. اوس ځان سره یاد ساتئ بعض آیتونه دي چې پای کې الله تسلی ورکړي مجاهدینو لا. 6 آیت لري هغه. اول سورہ بقرہ 299. دی آیت کی تسلی په دې طریقه باندې دا چې والله مع الصابرین، زما کومک الله تعالی او مجاهدینو سره دی، صبرنا کو سره مع. دویم آیت سورہ ال عمران 14 نمبر آیت. دی آیت کې موږ چې ګورسمار خوانه تاسو سره تایید دی، کومک مې دی. دریم آیت سورہ توبہ 15 نمبر آیت. التشبک تسلین اللہ تعالی ورکړي په ترتیب. یو خو به خلکو له عذاب ورکي، یو ذلیل به کی دعا، ساسو کومک به کی درې، د مؤمنانو سینې به خېږي 4، د زړونو غصه به ختم شي 5، چاله چې اراده له توبې نو بس توبه الله ول نصیب کوي 6. سوچ کوئ آیت کې خپل به راوځي. 4 سورہ حج 38 نمبر آیت. دی کې عجیب تسلی دا ده چې د مؤمن په تایید کې الله یې زیم. 5 آیت سورہ عنکبوت 9 پای کې څو تسلی نه دي. اول مجاهدین انسانان الله لار خیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. علم و عمل، دعوت و مناظرہ، جہاد و اسباب. 6 سورہ محمد 9 نمبر آیت. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قد اللہ کو مکمو کو اللہ بساس کو مکو کی نصرت دی کی پورا تسلی لا قدم مضبوط کم. دریم آغا آیتونه چې د شهید فضیلت پکې الله ذکر کړی دی، اخو ډیر انتهایی زیات دی، خو 6 ځان سره یاد ساتئ. سورہ بقرہ 450. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اموات منا قطاده سے وہی کسائر الاموات، عام مړ غوندې خو نه دي دا. دویم نمبر آیت سورہ ال عمران 19 تو یو سورہ آیا. دی آیتونو کې یو خدای له بشارت دی چې برزخی ژوند در کوم. د دې ارواح د مرغانو په دې شجرو کې بغرسي، رزق، خوشاله نعمتونه. دریم نمبر آیت چې سورہ ال عمران 150. څلورم نمبر آیت چې سورہ ال عمران 195.
دې کې څو انعامات الله بیانې. اول تکفیر السیئات، مجاهد چې شهید شون الله یې ټول ګناهونه معاف کوم، یو جنت ته داخلون، ثواب ورکوم، عطایا تحفی. پنځم نمبر آیت سورې نساء سلوراویا. دی آیات کې بشارت دے لوی اجر الله ورکوم. قتاده سے فرمائی مانا جنت. شپږم سورې محمد سلورم او شپږم نمبر آیت. دی آیتونه کې به وایي چې د مجاهد اعمال نه بربادوم، مجاهد له هدایت شوی دی، مجاهد کارونه برابروم، مجاهد بچرته بوزم جنت ته الله وایي. دریم باب ځان سره یاد ساتئ د جهاد فرضیت او د قشان اسباب الجهاد کله پرس کېږي. دا اسباب یې څه دي؟ دلته مراد د جهاد د بخاص جهاد شهید ویلې ش قتال. هغه دو قسمه لري، فرض عین او فرض کفایي. کله چې مجاهدین په دشمن باندې گزار کوي فرض کفایي، خو دشمن چې په مونږ گزارو کې نه به فرض عین. ای کې به اجازه می اجازه لم ضرورت نشته، مور او پلار د کزو خاون سید او غلام. یوڅو آیتونه دې بارکیات ساتي. سوره بقره یوسل نبی وقاتلوا فی سبیل الله، جګړو کوي د الله په لار کې هغه چا سره چې ساو سره جګړه کوي. الذين يقاتلونكم اهل القتال. آیات کې سلور خبرې دي. اول فرضیت د قتال، دویم مقصد د قتال، دریم اهل د قتال، سلورم آداب. سورہ بقرہ 243. وقاتلو جګړو کوي د الله په لار کې پوه شي یقینا الله اوري پوه دی. عالم معنا مجاهد لوی نیت برابر کا. دریم سورہ نساء شپږ اویا نمبر آیت. فقاتلون هو جنید شیطان ملګری یقینا چل شیطان دے ضعیف په مقابله د کید د الله کې. سورہ سب کې به سوال لري جواب. دریم سورہ توبہ 12 نمبر آیت. فقاتلوا هو جنید مشران د کفر. پنځم سورہ توبہ 9 نمبر آیت. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. هغه چا سره جګړه وکړي چې الله نه مني، قیامت نه مني. شپږم سورہ توبہ شپږ 10 نمبر آیت. یا ایها الذين آمنوا ایمان والو جګړه وکړي دا کفار سره چې تاسو نه نږدې دي، مندري کې پتا سو کې غلظه سخواله غاړه مور کوا چې خان دې را خان دې وسره نه. اتم سورہ توبہ 14 نمبر آیت. قاتلوهم دوی سره جګړه ورکړي الله به دوی له عذاب جګړه وکړي، دوی له الله سزا ورکړي. تاسو په لاسونو او به شرمای او تاسو کومک به وکړي. نهم سورہ حجرات 9 نمبر آیت. فقاتلوا جګړه وکړي دا گروپ سره تر دې چې رجوع کوي له امر الله د الله امر الله. لسم سورہ بقرہ سورہ دریش. جواب د سوال له سو وخت پورې به جګړه. وقاتلوهم جګړو کې د دوی سره تر دې چې موجود نشي فتنه او دین خالص د الله شي. فتنه معنا سوال استوجاهات مفسرین بیانوي. تنگول د مؤمنانو، تعذيب د مؤمنانو، پزور اړول د مؤمنانو، شرک. یو لسم سورہ انفال 9 نمبر آیت. دو لسم سورہ نساء سلورتیا. فقاتل فی سبیل اللہ. او نبی خپل جګړه وکا، څوک ذکر نه چې بس توزا. دی آیتونه کې الله د امر څخه ذکر کړی.
ارچ امر دې د ماده د قتال نه او د نفیر نه چې ټول وزه یا خډیر ایتونه کې دي با ځان سره یاد ساتي سوره مائده 15 یا ایها الذین آمنوا ایمانوا علیه اتقوا الله الله تعالی نو ویریږي وابتغوا الیه الوسیله الله رضا نشته کې پسمانی په جهاد فی سبیل الله وجاهدوا په دې نشته شي آیت کې ان شاء الله به تشریح وسیله لغت کې او اصطلاح کې اقسام جائز او ناجائز او شبهات او جوابات دیم سورہ توبه دریویا یا ایها النبی او چت سړیا جهاد وکړ غیر مسلم سره او د فرق سره سختی په وکا او زه د جهنم دې بد زه ورته کې سخت شورته لگا سورہ تحریم نهم نمبر آیت سلورم سورہ نساء یویا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو خذوا ونسی اسباب د یری بچاو اصله ٹریننگ ارس برابر کئی پنزم سورہ توبہ یو سلویک نمبر آیت انفروا خفافا وثقالا اوزی اسپکو درانا وعدد اشترے ہو کبھی وعدی روغ ہو کنا جوڑی سورلی والائی کبھی سورلی سیات مند ایک غریبی بے سیاتی مالدار ایک غریبی کل کلوی جہاد دربان فرزین دے پیوبل عنوان سورہ بقرہ 214 ٹھیک ہے ظاہری بدگنی خودے کے خیر دے دوما خبر ازان سریات ساتھی اسباب د فرضیت د قتال کل کل فرض کیگی مفسرین ذکر کئی پا اغا وقت کی چکل غلبر طاغوت رالا بے جہاد دربان فرض اغا غلبہ مختلف حالاتوں کی قرآن تشریح کری اول سورہ بقرہ 219 سورہ حج نہ حدیر شو سرویک التبیزان لگو رہی سورہ حج سرویک نمبر آیت اول آیت کے اسباب سری زکا جہادو کئی چھ دوی خلد دین نبندی یو زکا جہادو کئی چھ دی کافر زکا جہادو کئی چھ نبی استلے زکا جہادو کئی چھ حلت شرکی فتنہ زکا جہادو کئی چھ داخل مرتد شوی دی دویم آیت کی لوی اسباب سری مومنان مظلوم دی اللہ ہوئی کورنے بار کڑی دی او دا دوار دل علامی دی دی چھ گمراہان سرکشان غالب دی بس گزارے پکار دے دریم آیات کے بیسو ہوئی دیو جن جہاد ہو گئی چھ فساد ختمش سورم آیات کی ویلی چھ جماعتنا محفوظ شی کورونا توحید والا سورم باب زان سریات ساتھ جہاد فیدی شریع و مقاصدی ٹھیک ہے جہاد موقع انہوں سے فیدہ پکے دا دلتا مراد دا فیدونا دو قسم فیدی دی یو پا حیات دنیاوی کی او بلد قشان اخروی آغا فیدی و منافع اخروی آغا پزیلت جہاد کے مخ کی ذکر شو کرنا دشنو مرغانو زجرو کی گرزیدل دل تباجزان سریات ساتھ سورہ بقرہ 99 نمبر آیت دی کلیے فیدے سے ذکر کری وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم دی بدماشانو بدماشی اللہ وید جوشنو غرزوئی وحشتی غرزوئی چھ دوی بیات ساتی دی اسلام سر ایچ وقت دوی ارادر مقابلی ہونے لری اصلی اللہ وی راخصی دیر پو زور راغلی ماتے کے لری دویم سورہ بقرہ سورہ نبی
وقتلوهم وجنې دوی چرته مو چې را لاندې کړه وی باسئ د هسې نه چې تاسو ایستلي یې. دې کې څو خبرې دي. اول د توحید والا او د ایمان والا دی بی عزتی کړي نو انتقام الله والی ضرور. دریم سورې بقره 193 څلورم سورې انفال 9 دې کې څه ویلي دي؟ لوی فایده سره د اسلام د دین غلبه، لوی فایده سره مسلمانان د تکلیف نه بچ کول. جهاد خو دې لپاره کېږي. پنځم سورې نساء 15 آیات کې مقصد سره تڼۍ نه خلق نیولې دي. وما لكم سوجرا تاسو لرا چې جهاد نه کوي د الله په دې لار کې، په لار کې دا چا چې کمزوري دي من الرجال والنساء یو فی انجاء المستضعفین. دې آیات کې لوی مقصد سره علی کلمت الله چې دا مقصد اعظم د قتال او جهاد دې لپاره بجنګي گئی. دویم لوی مقصد په سره د مسلمانانو صحافه او نجات قید کی پرتیری رئیس سره زنانا ماشومان مجاهدین. شپږم سورې توبه 14 نمبر آیت. سورہ عنکبوت سورہ محمد 13 نمبر آیت. دی آیتونو کې مقاصد د جهاد یو څو تشریح شو. اول جنت سره کله حاصلېږي په جهاد. دویم جهاد په دې مناسبت باندې وکړي چې منافق او غیر منافق معلوم شي. اسانه وخت کې خور سړی اول صف کې ناشتي دا د شی شری چې پای باندې ایمان معلومیږي. نهم سورې توبه 14 نمبر آیت. دی آیتونو کې یو شپږ پیدې ځان سره یاد ساتي. اول الله به د خلکو عذاب راولي. دویم دا دشمنان به الله ذلیل کی. دریم ضعفا مسلمانان به الله غالب کی. څلورم د مسلمانانو سینې بوربانې خشي. پنځم د کافرانو د زړونو غصه به ختم شي. شپږم کې دې چې چا الله اراده خیر کړي توفیق به ورکړي توبه وباسي. لسم سورہ بقرہ 251 یو لسم سورہ حج 1 نمبر آیت. ولولا دفع الله دی آیتونه کې دولوي فائدې سری جهاد پیدا رانا چې فساد بر اسمه کې ختم شي. یو دویم د مسلمانانو معابد جمعتونه به الله په امن کې پاتې مدارس حلقات. پنځم باب ځان سره یاد ساتي. یو کس دې چې په باندې قتال فی سبیل الله فرض دی نه کوي داغه به څومره نقصانی چې دا موقوف علیه د ټول قباحتونو ده. بعض آیتونه ځان سره یاد ساتي. اول سوره بقره 95 وانفقوا خرچ کوي د الله په دې لار کې مغرزوي خپل ځانونه په خپل لاسونو اله تعلق تبعیتا نیکی کوي یقینا الله مینه کوي د نیکو کارو سره. دې آیات کې اشاره ده دیله کله چې یو کس دی قتال او جهاد فی سبیل الله نه کوي نو ځان برباد کوي. اگر که آیات کې نورم ډېر توجیهات دي. دویم سورہ بقرہ 243 نمبر آیت. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم دې قصه کې عبرت ده دا هغه چا لپاره چا قتال په دی وجه باندې پرې دي چې سنمن نشم د مرخ نور اسباب دي. کورونا په سره وېستا تعاون مرز دې ټکر دی زړه به ختم شي. نجات په دی وجه باندې پرې دی ما چر مړبو شو مرګري مونښتا. ډېر خلک کورونه کې ناس سیمړي دي او ډېر خلک څنګهونو کې دي ژوند دي.
دریم سورې نساء 28 نمبر آیت الم تر الى الذين قيل لهم دی آیات کی اشاره ده دیلا کله چې انسان جهاد پری دی او بزدلی ښکارا کې بس دا سړی منافق دی څه عجیب لوی خطرناک صفات څلورم سورې مائده 20 نمبر آیت دا آیات حاصل بدی چې سو جهاد پری دی قتال پر ځای او نه کوي بس الله ویلي تاوانی دی عمل کوي اجر نشتا کامیاب بنی شي ارسب الله تی والی پنځم سورې مائده 20 نمبر آیت کې به اشاره دی لږ چا قتال فی سبیل الله پر خودو بس دا به حیرانی کنه او لوی منشأ فارده په سقدا شپږم سورې توبه 30 نمبر آیت وم سورې توبه 30 نمبر آیت دای سره په دغه کې اتم سورې توبه 9 نمبر آیت د درې آیتونو کې سلور خبره الله بیانوي اول جهاد فی سبیل الله نه کول نفاق دی دویم د انسان دنیا سره زه تمینه لا دریم د انسان لبای دنیا کې الله سزا ورکي سلورم الله وتا سو ختم کې نور نوجوانان براولي ای به اسلام لکلک غاړه ورکی